عیسی چې د روح القدس څخه ډک و د اردن د سیند څخه راستون شو او هماغه روح هغه دښتې ته بوته او په هغه ځای کې 40 ورځې د شیطان تر ازمایښت لاندې و. په هغه ورځو کې هغه هیڅ ونه خوړل او په پای کې ډیر وږی شو. شیطان هغه ته وویل که ته د خدای زوی یې نو دې تیږې ته ووایه چې په ډوډۍ بدله شي. خو عیسی ځواب ورکړ د خدای په کلام کې لیکل شوي دي چې انسان یوازې په ډوډۍ باندې ژوندی نه دی. بیا شیطان هغه یو لوړ ځای ته بوته او د سترګو په رپ کې ورته د ټولې نړۍ پاچاهۍ ور وښودلې. شیطان هغه ته وویل زه به د دې ټول واک او اختیار او د هغو شان و شوکت تا ته درکړم ځکه چې دا ما ته راکړل شوي دي او هر چا ته چې زه وغواړم هغه ته یې ورکوم. که چیرې ته ما ته سجده وکړې نو دا ټول به ستا شي. عیسی په ځواب کې وویل د خدای په کلام کې لیکل شوي دي چې خپل څښتن خدای ته عبادت کوه او یوازې د هغه خدمت کوه. بیا شیطان هغه اورشلیم ته بوته او د خدای د کور په مناره یې ودرو او ورته ویې ویل که چیرې ته د خدای زوی نو خپل ځان له دې ځای ښکته وغورځوه ځکه چې د خدای په کلام کې لیکل شوي دي چې خدای به خپلو فرښتو ته حکم وکړي چې تا وساتي. همدارنګه لیکل شوي دي چې هغوی به تا په خپلو لاسونو کې پورته کړي تر څو ستا پښه په تیږه ونه لګیږي. خو عیسی په ځواب کې وویل د خدای په کلام کې ویل شوي دي چې خپل څښتن خدای مه ازمایئ. کله چې شیطان ټولې وسوسې پای ته ورسولې نو هغه یې د یو څه وخت دپاره پرېښود. عیسی د روح القدس په قدرت سره جلیل ته راستون شو. د هغه په هکله په ټوله سیمه کې اوازه خپره شوه. هغه د یهودیانو په کنیسو کې تعلیم ورکوه او ټولو خلکو د هغه ستاینه کوله. بیا عیسی د ناصرې ښار ته یعنی هغه ځای ته چې هغه پکې لوی شوی و راغی او لکه څنګه چې د هغه عادت و نو د سبت په ورځ کنیسې ته لاړ. هغه هلته ودرېده چې د خدای کلام ولولي او د اشیا پیغمبر تومار ورته ورکړل شو. هغه یې پرانیست او هغه ځای پیدا کړ چې پکې لیکل شوي وو د څښتن روح په ما باندې نازل شوی دی ځکه چې زه یې غوره کړی یم تر څو غریبانو ته زیری ورسوم. هغه زه رالیږلی یم چې اعلان وکړم چې بندیان به آزاد شي، ړانده به بینا شي او مظلومان به آزاد شي، او دا اعلان کړم چې د څښتن د مهربانۍ وخت را رسیدلی دی. عیسی تومار بند کړ او هغه بیرته د کنیسې مرستیال ته ورکړ او کېناست. ټولو خلکو په کنیسا کې د هغه خواته سترګې نیولې وې. عیسی هغوی ته وویل نن چې تاسو د خدای د کلام دا لیکنه واورېدله هغه رښتیا شوه. هغوی ټولو په هغه باندې ښه وویل او په دې حیران شول چې داسې د فضل خبرې د هغه د خولې څخه راووتلې او ویلې آیا دا د یوسف زوی نه دی؟ عیسی هغوی ته وویل بې له شکه چې تاسو به ما ته دا متل ووایئ ای ډاکټره خپل ځان روغ کړه. دا به هم راته ووایئ چې کوم کارونه چې تا د کپرناهم په ښار کې کړي دي او موږ د هغو په حق اورېدلي هماغه کارونه په خپل ښار کې هم وکړه. عیسی زیاته کړه په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې هیڅ پیغمبر په خپل وطن کې چا نه دی منلی. دا رښتیا دي چې د الیاس پیغمبر په زمانه کې په اسرائیلو کې ډېرې کونډې وې. په هغه وخت کې 3.5 کاله بارانونه نه و شوي او په ټول وطن کې سخته قحطي راغلې وه. خو الیاس په هغه کونډو کې یوې ته هم د مرستې لپاره ونه لیږل شو، خو یوازې هغې کونډې ته ولیږل شو چې د سیدون د ظرفت په سیمه کې وه. همدارنګه د الیشا نبي په زمانه کې په اسرائیلو کې ډېر خلک وو چې د جزام په ناروغۍ اخته وو، خو د هغوی څخه یو هم پاک او روغ نه شو. یوازې نعمان چې سوریایي و روغ شو. کله چې په کنیسا کې خلکو دا خبرې واورېدلې نو ډېر په قهر شول. هغوی راپاڅېدل او عیسی یې له ښاره وویست او د هغې غونډۍ سر ته یې وخېژاوه چې دا کار ورباندې جوړ شوی و تر څو لاندې یې وغورځوي. خو هغه د هغوی له منځ څخه تیر شو
او لاړ